بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو اهم بل مسله ده چې په جمعات کې بعضی داسې کارونه دي چې هغه امور حرام دي یا امور مکروه دي. داسې کارونه دي چې هغه مکروه دي یا داسې کارونه دي چې هغه حرام دي، خو لیکن زمون خلق هغه داسې عادت غني تبوي چې دا د دې خپل یو دستور او یو منشور دی. هغه امور حرامونه نش نمونه خروار یو سو بیانو. یو پاغه کې دا دی چې په جمعات کې داسې سیز چې هغه بدبوئی پیدا کوي، داسې سیز په جمعات ته نه راړي او نه به داسې سیز په خپل ځان باندې لګوي چې هغه جمعات کې نور خلکو ته تکلیف بدبوئی سیز نه بزان ساتي. بعضې خلک وي داسې عطر ولګوي چې هغه د هغه باندې ډېر ښه لګي، خو لیکن جمعات کې په ناستو خلکو باندې ډېر بد لګي او هغې ته ډېر تکلیف وي. نو هر هغه سیز چې هغه بدبوئی پیدا کوي هغې نه به اجتناب او ځان ساتي. دویم د امور حرامو د امور مکروهو نه یو سیز دا دی چې اکثر خلک په جمعاتونو کې دا نسوار بدبودار سیزونه غورځوي. دام د امور حرامو او د امور مکروهو نه دی. نسوار غورځول یا د پوړ لاندې کړي وي یا یو ځای کې غورځولي وي، دا سیسټیک نه دی. یا د دې په ځای کې راځي په یا سیګریټ شو د دې په نسبت سره یا ماچس وغیرہ، دا سیزونه دا امور مکروهه یا امور حرام دي. دا غینه یو سیز بل چې فضول خبره، حالان کې دا فضول خبره په جمعاتونو کې دا یو عادت جوړ شوی دی. یو براشي الګ ست لګیای یره زمون پټه داسې، بل وو یره زما غوا داسې ده، بل وو یره پلانکی داسې وکړ. حالان کې دا غیبت کول دا هم ناجایز دی، خو بیا په جمعات کې داسې کارونه کول دا ناجایز دي. دویم اکثر تاسو وینئ په جمعات کې خلک سوال کوي. دا سوال کول دا په جمعات کې منع دي، ځکه چې جمعات کې دې سره شر او شور او شرغب جوړیږي. یو به ویل مکوه او بل به کوه، بل یو به وي داسې مکوه او بل به داسې مکوه. حالانکه دا خبرې کول دا کارونه کول دا داسې دي چې دې سره د جمعات هغه ضبط او انتظام خرابېږي. بل یو خبره دا ده چې په جمعات کې خوراک سکاک کول په جمعات کې بغیر د عذر نه یا بغیر د داسې کارونو نه چې هغه لکه تبلیغ والا راشي یا داسې سیزونه وي چې هغه کې خلک یو ورځ راغون شي په جمعات کې چې د روجماتي دپاره افطارۍ دپاره ترتیب وکړي. د دې نه علاوه هر ټیم په جمعات کې خوراکونه کول، ناسته کول او بې ځای خیسې کول دا ټیک نه دي. په جمعات کې اوده کېدل دام ټیک نه دي. د ورک شوي سیز اعلان به په جمعات کې نه کوي. داسې نه چې په جمعات کې ناست یو د ورک سیز هلکه پلانکي نه خره ورکه شوې ده، پلانکي نه بیزه ورکه شوې ده. د دې په باره کې نبی علیه السلام وایي چې کله یو سړي وویل چې زما نه پلانکی شی ورک شوی دی او په جمعات کې اعلان وکړو، نو تاسو ورته په جواب کې چې لا رادها الله علیک، الله دې دا شی ته واپس نه کړي، الله دې ستا دا ورک سیز دا دې پیدا نه کړي. دویم جمعات کې د مړی اعلان کول. خیره خبره کوم. بل خبره دا ده چې په جمعات کې تاسو سوال وکړو چې په جمعات کې د مړی اعلان، د دې په باره کې علماء لیکلي دي چې د جنازې اعلان په جمعات کې جایز دی. که جمعات کې یو شی بیا باغې سره یو بل خبره ذکر کړې ده، که چېرته داسې یو ترتیب وشي چې لوډ سپیکر دې د جمعات وي او د هغې نه دې سړی یو تار یو مشین ولګي په یو دکان کې اعلان د هغه ځای نه کېږي او لوډ سپیکر د څه وي د جمعات وي، نو دا بیا ډېر ښه طریقه ده. خو لیکن د جنازې د اعلان جواز علماو کړی دی. بله خبره نن سبا دور کې خو سپیکر په هر رکشه تړلی شي، هر څه د بارې تړي. نو آیا دا خبره نه چې سپیکر دې په رکشه تړلی شي یا چې خبره تړلی شي؟ دا ډېره مزیدار خبره ده
خدا دومره ده چې د خلکو د اسانتیا لپاره په جمعات کې اعلان وشي د دې د وجې نه چې د هر چا به څوک به تړي یا به لوډ سپیکر پر رکشا باندې تړي یا نه به تړي، که چېرته داسې څوک کوي نو دا بیا ښه طریقه ده، ځکه چې جمعات به د دې نه څه شي صفا شي او پاک بشي. بله خبره که یو شی په جمعات کې ورک شو د هغې دپاره اعلان کولی شي او که نه شي، نو د دې په باره کې دا خبره ده چې یو کار یو شی د چا نه په جمعات کې ورک شو نو جمعات کې د اعلان خیر دی وکړي. بار یو څیز چا نه ورک شوی دی نو هغه د هغې اعلان نه کوي، او داسې به هم نه کوي چې په جمعات کې چې چا غوا لکړې اعلان وکړي چې د غوا کیلو غوښه چې پلانکې کاکا خرڅوي په جمعات کې اعلان وکړي، دا طریقه هم ټیک نه ده، د امور جایزه نه ده. بله خبره دا ده ناپوهه ماشومان جمعات ته راوسته. تفسیر ابن کثیر رحمه الله د سورت نور په تفسیر کې لیکي دا هغې کې لیکي چې ناپوهه ماشومان لیونی دا په جمعات ته نه پرېږدي، داسې نه چې په جمعات کې ګندګي وکړي، داسې نه چې دا لیونی په جمعات کې ګندګي وکړي، دا ماشوم په جمعات کې ګندګي وکړي. ټیک شوله. بله خبره دا ده اهمه خبره ده د جمعات د اوبو استعمال. د جمعات د اوبو استعمال دا چې دی دام د امور حرامو ناجایز نه دی، ځکه چې دا اوبو دا ځای د جمعات دا وقف شوی دی، دا به صرف د چا دپاره استعمالیږي، دا هغه خلکو دپاره چې هغه اودس کوي په دې کې منځونه کوي جمعات ته راځي. یو دومره خبره د دې په باره کې علماو لیکي که چېرته دا بور د جمعات دا اوبه دی باندې د کمیټۍ والا د جمعات د کمیټۍ خلک دی صرف ویلي چې دا اوبه صرف به د جمعات کې دننه استعمالیږي، بهر به څوک د دې دا نه استعمالی، نو بیا د دې اوبو نه څه وکړي اجتناب د خلک وکړي. که د کمیټۍ خلک وي که نه چېرته بهر خلک استعمالی هغې په خوشحاله وي نو که بیا استعمالی نو استعمالولی شي. بله خبره دا ده چې د جمعات څیزونه د ځان استعمال لپاره، مثال لوټه به ووایو، داسې کارپېټ به ووایو یا وغیره داسې دا مونږ چې بهر پې لمونځونه کوو چټیانې وغیره، آیا دا پوړونه آیا دا د ځان د استعمال لپاره کولی شي؟ نه، دا هم د خپل ځان د استعمال لپاره جایز نه دي. په جمعات کې لاړې توکل بعضې خلک وي بس راخوشي به کې یو ځای باندې به راوغورځي، دې نه به هم منع راغلی ده. او بله خبره دا ده چې په اودس کې بعضې خلک په اودس کې ډېرې اوبه استعمالی، په اودس کې څه کوي ډېرې اوبه استعمالی، نو دې سړي له دا پکار دی چې د جمعات اوبه دي ځکه د اسراف دی. او د دې په باره کې یو صحابي دی سعد رضی الله عنه غالبا مشکات کې روایت راځي، هغه په یو نهر کې څه کول اودس کو، او هغه اودس کو نبی علیہ السلام ورته چې اسراف مه کوه، حالانکه اوبه روانې دي، الله پیغمبر په دې کې اسراف دی ورته بس چې ستا کوم ضرورت دی هغه زر پوره کوه، نورې قصې به کې مه کوه. زمونږ خلک به ناست وي ټوټۍ به کلاو کړي وي لاندې به قصې کوي، یا به داسې چې دی مسواک وهي او لاندې به اوبه روانې د اسراف دی زیاتې دی، دا سړی دی په کور کې اودس کوي. دویمه اهمه خبره دا ده یو سړی دی هغه چې شکی دی چې 3 ځل مې وینځو که 4 ځل مې وینځو که 10 ځل مې وینځو، دا سړی دی په کور کې اودس کوي، ځکه دا د اوبو یو د وخت ضایع کول دی، بل د اوبو نقصان دی، او دې باندې بیا په جمعات باندې بیل او خرچه راځي. په دې خبره باندې پوه شوي. په جمعات کې کپړې بدلول دا د امور حرامو ناجایز نه دی، چې یو سړی بغیر د عذر نه په جمعات کې کپړې بدلوي نو دا هم جایز نه دي. یو اهم مسله ده چې په جمعات کې اوده کېدل او د اوده کېدلو په وخت کې سړی ته احتلام وشو، شیطان پې اودس واړو، نو دې په باره کې خو راځي چې جمعات کې به جنوب سړی نشي ګرځېدلی، نو دا چې د دې نه اوسي دا به څه کوي د طریقه کار سره، نو دا جنوب سړی به تیمم وکړي، چې کله تیمم وکړو په دغه ځای باندې چې راپاڅېدو او دغه ځای باندې د جمعات کې تیمم وکړي او بیا به لاړ شي، چې اوس ضرورت دی د ضرورت د وجې نه به بله لار باندې خوتېدی نه شي، په دغې لار به وځي. دا یو خبره وه. بله یو خبره اهم آخري خبره کو چې په جمعات کې جنازه کول څنګه؟ په جمعات کې جنازه کول د امور جایزو نه به حلوي چې کله تاسو سره بهر ځای نه، د امور جایزو نه به حلوي چې بهر باران وي او جمعات کې سره جنازه وکړي، دا جایز ده. او که چېرته نه بهر تاسو ځای وي باران هم نه وي عذر هم بل څه نه وي او ته بیا په جمعات کې څه کوي دا ته جنازه کې، نو دا بیا امور حرامه او امور مکروه نه دی. څو مسایل ان شاء الله نور آینده کلاس کې بیان واخلو.